ضلع हेडक्वार्टर मुंतकिली न मंजूर न मंजूर ضلع हेडक्वार्टर मुंतकिली न मंजूर न मंजूर हेडक्वार्टर मुंतकिली न मंजूर न मंजूर हेडक्वार्टर मुंतकिली न मंजूर न मंजूर रहमान रहीम मरगरो नन मुंग पेखावर पर इस्लाम खिता कोम احتجاج ریکارډ کوو د دې بنیادی مقصد دغه دی چې موږ د اپر او رګزی قومونو سره ډېر سخت زیاتی کیږي چې زموږ اپر او رګزی قومونه د خپل علاقو نه ای ډي پیز دي د هغو کورونه ړنګ دي او زیاتره علاقې داسې دي چې د هغو لا تر اوسه پورې سروه هم نه دی شویه همدغه شکه په اپر او رګزی کې نظیر واچوئ چې یو قوم دی هغه ته مموزی یو ډېر لوی قوم دی او مموزی قوم اوسه پورې د خپل علاقې نه تقریبا 90% ای ډي پیز دی او د دغه مموزي قوم 2289 سروي چیک کوم دی هغه د فند په انتظار دي نن به دغه فند راځي سبا به دغه فند راځي په دې انتظار کې تقریبا 13 حکومت هم ختم شو دا اوس حکومت هم بجټ روان دی نو موږ دغه مطالبه کوو چې هغه ته فوراً په دې بجټ کې حصہ وشي او دین علاوه د موږ د قوم څخه کوم دی په سلګونو کورنۍ سروي نه پاتې دي دغه جنگ چې کوم راغلی او د 9/11 نه بعد دغه جنگ اوس ختم شوی په تکمیل ته رسېدلی دی خو بدقسمتي نه د مو علاقې اوس هم تباحال دي د مونږ علاقو اوس هم لا سروې نه دی کمپلیټ دی سروې نه دی شوي نو مونږ به څه د ترقۍ خبره وکړو او دې نه علاوه مونږ په دې باندې سخت خفګان اظهار کوو زمونږ د اپر او رګزی په لاکونو خلک د خپل علاقو نه ای ډي پیز دي او حکومت چې کوم دی زمونږ د ضلعي هیډکوارټر چې کوم په هنګو کې دی په هغو باندې حمله وکړي هغه کله یې څه دلته وړم کله یې څه هلته وړم او حکومت سره دغه غور و فکر نشته چې زه د خپل خلک څنګه دي ډسټریک او رګزی ته راوړم چې دا په خپل او رګزی کې آباد کړم زموږ د اپر او رګزی لاکونو خلک خپل علاقو نه ای ډي پیز دي هغه پېښور کوهاټ کراچۍ پورې پریشان دي حکومت سره د دغو د آبادکارۍ دپاره هېڅ قسمه څه پلیننګ نشته دی نو لحاظه نن موږ دلته راغلي یو وړوکی غونې پوره من احتجاج مې ریکارډ کړ چې څومره پورې زموږ د شویو کورونو چې کومه د اپر سروي چیک پاتې دي خاص کر قوم مموزي چې کوم سروي چیک پاتې دي دغه بجټ کې رقم پیسې واچوي چې دغه سروي چیک خلکو ته فراهمي وشي دا خلک په خپل خپې ودرېږي ورسره چې کوم خلکو کورونه د سروي نه پاتې دي همداسې ورنه ټیم لاړ دي څه د لرې علاقو غرایزو علاقو کې زموږ کورونه وو هغه همداسې پرېښي دي چې سبا به تاسو ته راځو بل سبا به راځو هغه کورونه هم همداسې پاتې شولو هغو دپاره د هم حکومت چې کوم دی خپل یو طریقه کار جوړ کړي چې د هغو د کورونو سروې وشي موږ دا هم لیایو چې دا او رګزی ضلع هیډکوارټر دا د په ډسټریک هنګو کې وي د هرې ضلع خپل ډسټریک اډمنسټریشن افیس دفتر په خپلې ضلع کې وي خو هغه ضلع چې کومې دي په خپلو ضلعو کې آبادې وي کورونه یې هلته وي د هغو فیسلیټي هلته وي نو زه خو ډېر بدقسمته اپر او رګزی یم چې زموږ په علاقې کې لا تر اوسه پورې بجلۍ غوندې کامبا نه دي لګېدلي لا تر اوسه پورې پکې د موبایل سیګنل نشته دی یو ټاور تقریبا 5 سال 6 سال یې وشو په مموزو کې لګېدلی هغه ته سیګنل نه ورکوي ایجوکیشن نه لرې یم د روډونو سهولت نه لرې یم د سکن اوبو نه لرې یم نو حکومت ولې دومره ظلم کوي چې هغه متمزد نور هم تکلیف جوړوي چې هغه په وجې باندې موږ دلته پېښور کراچۍ هغه ننګو ته راځو دا به موږ کلایو یا نورو ځایونو ته ځو موږ دا نه وایو هغه د موږ وروڼه دي هغو ته مو دا ریکویسټ کوو چې اول تاسو د موږ سره ودرېږو څنګ په څنګ چې کوم موږ د اپر او رګزی خلک د خپلو علاقو نه ای ډي پیز دي سروې نه دي شوي سروي چک فراهمي نه دي شویه کورونه یې ړنګ دي مسجدونه یې ړنګ دي لارې یې ړنګې دي په کار دا دی چې دا ټول موږ سره ودرېږي چې موږ د خپل خلک واپس راولو آبادي کړو دغه به موږ ته فایده دا وشي چې کوم د مو او رګزی اینې سیټ ختم کړی دی په ډسټریک هنګو سره یې ټچ کړي وو هغه سیټ به د مو ول آباد شي ځکه چې موږ اپر او رګزی علي خیل 39000 رجسټر ووټ لري دغه شی مموزی قوم چې کوم دی هغه 37,000 رجسټر ووټ دی نو دغه د دې ژوندي مثالونه دي چې دا غټې قبیلې دي د همدغه شی د په اپر او رګزی کې تاسو ټول نظیر واچوئ که هغه علي خیل قوم دی تقریبا 85% ای ډي پیز دی مموزی قوم ای ډي پیز دی ملاخیل تقریبا نیم په نیمه ای ډي پیز دی ربیع خیل ای ډي پیز دی اخیل ای ډي پیز دی ډیډیم ممزی ای ډي پیز دی دا ټول مکمل تباه برباد پراته دي په کار دا دی چې حکومت په دې باندې سنجیدګي وښیي
موږ دغه قبایل دا د دې ملک وفادار خلک دي د ملک د خاطر دا کورونه وران شوي دغه ځمکې ورانې شوي دغه نقصانات یې موندلي دي چې کومې سروې دو دپاره کړي دي هغه 3000 3000 سروې چک هغو سروې چک رقم دپاره څه طریقه وکړي په بجټ کې ورته حصه کېږي او ریسروې د وکړي او دغه خلک د واپس بوځي ځکه چې دا خلک هلته واپس نه وي تلي تر هغه پورې د موږ مسلې به زیاتې وي ډېر خلک خو به داسې وایي چې تاسو واپس ویلې نه راځو تاسو علاقې خو کلاو دي نو موږ واپس څرنګې راشو چې د زندګۍ تېرونې کومه فیسیلیټي وي هغه یوه فیسیلیټي مو ته نه دی اویلیبل حتی کې چې د مو سروې چک مسافرې نه دي راغلي زه به څه درته راکوي د بدلون خبره وکړم ریسروې هم نه دی راغلی ریسروې نه دی شویه زه به څه درته راکوي او د بدلون خبرې وکړم موبایل سیګنل پکې نشته بجلی پکې نشته سکن اوبه پکې نشته یوه هم د زندګۍ بنیادي تېرونې کومه فیسیلیټي وي هغه پکې نشته زه دا مطالبه کوم دا ریکویسټ کوم چې فلحال د اورکزۍ ضلع هډ کوارټر د هنګو کې بحال پاتې شي چې تر څو پورې د اپر اورکزۍ قومونه واپس په خپلو علاقو کې آباد شوي نه وي او د ماموزۍ قوم به شامل چې څومره هم د چا سروې چک رقم پاتې دی د هغو رقم فراهمي نه وي شوي او ورسره هغه قومونو کې هغه خلک چې هغه سروې نه محروم پاتې دي ریسروې نه چې د هغو ریسروې نه وي شوي تر هغه پورې د اورکزۍ ضلع هډ کوارټر دا د هنګو کې برقرار پاتې شي او دغه ضلع هډ کوارټر دی او نه خوڅولی شي دا تاسو ته منظوره دی که نه